اختر کلی دا خبره یاد ساتئ د محمد رسول الله تقریبا 15 احادیث او د ټولو امامانو مذهب هغه داسې دی سوا د یو قول د امام شافعي رحمه الله نه د ټولو مسلمانانو مذهب دا دی د ټولو مسلمانانو چې د مسلمانانو به په یوه ورځ باندې اختر وي او په یوه ورځ به یې روژه دا خبرې پکې نشته دی چې نن د پلانکي ملک دی او نن د پلانکي بلکې په اسلام کې دا ټوله دنیا یوازې د الله ملک دی او په دې ټوله دنیا کې به یو د الله قانون چلیږي او د الله قانون داسې دی چې د ټولې دنیا دپاره یې داسې خبرې کړې د الله د رسول په خوله باندې چې محمد رسول الله وایي صوموا لرؤیته وابطروا لرؤیته په لیدلو باندې نیسئ او په لیدلو دا یې نه دي ویلي چې د هر کلي سړی به یې په خپله نه نیسي د مسلمانانو اتفاق په دې خبره کې دی چې د دنیا په هر ګوټ کې چا ولیدله زموږ به د ټولو مسلمانانو سره اختر او روژه وي د دې د وجې نه عجیبه غوندې خبره داسې ده د ټولې دنیا خلک یو شان ته چلیږي زموږ خلک بل شان ته چلیږي د ټولې مسلمانانو د دې د وجې نه سوچ اتفاق سوچ پکار دی اتفاق به څنګه کوو په کومه طریقه چې موږ ته محمد رسول الله ښودنه کړې او عجیبه خبره داسې ده چې دا کافران دومره متفق دي یو ځای کې امریکا کې مثلا اوس تقریبا لا سار شوی هم نه دی شپه ده د هغو تاریخ چې په کوم 10 ګنټې وروسته تاریخ واوړي او حال دا دی چې هغوی د خپل تاریخ د هغو سره یو ځای شماري بدلی نه خو د مسلمانانو د دې اتفاق د ختمولو لپاره ځینې خلک داسې ته چې دې له اعتبار ورکې چې یاره د هر علاقې خپله میاشت لیدل دي نو دا به په پاکستان کې خو به هم یو 10 ځای بیا اخترې جوړې شي ځکه بیا خو پکې داسې حد محمد رسول الله نه دی ښودلی چې ګونې د دې ځای نه د هغه ځای پورې به د دې خلکو دا حدي او د هغه ځای نه به د دې خلکو دا حدي بیا خو په کار دا ده چې په دې یو ملک هم یو 20 ځای اختر جوړ شي لنډه خبره داسې ده چې زموږ به هم په هغه ورځ باندې انشاءالله اخترې د ټولو مسلمانانو